السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو کله تاسو څوک په میسنجر کې وایس میسج درولېږي یا اډیو فایل درولېږي یا ویډیو درولېږي، نو هغه ویډیو هغه وایس میسج هغه اډیو فایل په میسنجر کې صرف تاسو کتلای شئ او اوریدلای شئ، هغه تاسو ډاونلوډولای نه شئ. خو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د میسنجر ویډیوګانې، د میسنجر وایس میسجان او د میسنجر اډیو فایلونه را ډاونلوډ کړئ او د خپل موبایل په سټوریج کې سیو کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خاماخاه شئیر کړئ او د نورو خائسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خائسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستانو ته ماته چې په میسنجر کې وایس میسجان ویډیوګانې او اډیو فایلونه را لګلې دي، نو دغه صرف دلته کتلای سم ډاونلوډولای نه سم. ګور په دې وایس میسج باندې ما کلیک وکړئ، نو دغه وایس میسج ماته پلیز ودبلیو ما کلیک وکړئ، دغه ماته پلیز ګور دغه ډاونلوډولای نه سم. لاندې دا ویډیو په دې ویډیو باندې ما کلیک وکړئ، نو دغه ویډیو ګور ماته پلیز ولا دغه ویډیو زه ډاونلوډولای نه سم، ځکه په میسنجر کې د ډاونلوډ اپشن نشته سره. نو راځي چې تاسو ته اوس طریقه درکړم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې میسنجر دغه اډیو فایلونه دغه وایس میسجان او دغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ او د خپل موبایل په سټوریج کې سیو کړئ. نو دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر انسټال کړئ. دغه براوزر نوم دی یو سی براوزر. یو سی براوزر به تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ. کله چې تاسو یو سی براوزر انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو یو سی براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو یو سی براوزر خلاص کړئ، نو به تاسو په یو سی براوزر کې خپل فیسبوک آی ډي خلاص کړئ. کله چې تاسو په یو سی براوزر کې خپل فیسبوک آی ډي خلاص کړئ، سمپل به تاسو په میسجز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په میسجز باندې کلیک وکړئ، اوس تاسو د هر چا وایس میسجان، د هر چا اډیو فایلونه، د هر چا ویډیوګان را ډاونلوډوي، نو سمپل به تاسو د هغه په کنټیکټس باندې کلیک وکړئ، د هغه په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغه په نوم باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته د هغه میسجان راوړوي. نو سم هر وایس میسج، هر اډیو فایل، هر ویډیو ډاونلوډول، نو هغه تاسو دلته په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ. ګور دغه وایس میسج ډاونلوډوم، سمپل په دې وایس میسج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په وایس میسج باندې کلیک وکړئ، لاندې ګور تاسو ته ډاونلوډ بٹن درکړي. په دغه ډاونلوډ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه وایس میسج به ډاونلوډ شي او تاسو د موبایل په سټوریج کې به سیو شي. دغه رقم ډبل وایس میسج ډاونلوډوي، سمپل په دې وایس میسج باندې کلیک وکړئ، نو ډاونلوډ اپشن به درکړي. سمپل په دې ډاونلوډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه وایس میسج به هم ډاونلوډ شي. ګور دغه ویډیو دوست راځو دغه ویډیو ډاونلوډ، سمپل به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، تاسو په هغه ویډیو خلاص شي، نو به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، ګور تاسو ته ډاونلوډ بٹن درکړي. سمپل به دغه ډاونلوډ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ، نو دغه ویډیو ډاونلوډینګ به شروع شي، دغه ویډیو به ډاونلوډ شي او تاسو د موبایل په سټوریج کې به سیو شي. نو دوستان دا ډیره اسانه طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اساني سره د میسنجر وایس میسجان، د میسنجر اډیو فایلونه او د میسنجر ویډیوګانې په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ او د موبایل په سټوریج کې سیوولای شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خاماخاه شیر کړئ او د نورو خائسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خائسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو نړۍ په نور خائسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.